د ژوند لار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له ګناهونو څخه د خلاصون لارې. درنو اوریدونکو، په تیرې خپرونه کې تاسو ته د نظر ساتنې په هکله باندې پوره معلومات وړاندې شو. په نننۍ خپرونه کې انشاء الله د ګیډې د ساتنې په هکله باندې تاسو ته معلومات درکوو. امام غزالی رحمه الله فرمای د بدن په غړو کې د ګیډې ساتل خورا سخت او ډیر ضروری دي، ځکه چې دا د نورو غړو سرچینه او معدن دی چې له همدې څخه نورو غړو ته قوت او یا کمزوري رسیږي. باید چې بنده لومړی خپله ګیډه له حرامو او مشتبهاتو څخه وساتي او بیا که ورته الله رب العزت په عبادت کې د ښه همت توفیق ورکړي، نو باید چې له اضافي حلالو هغه چې سخته اړتیا ورته نه وي د هغو څخه یې هم وساتي. له حرامو او مشتبهاتو څخه د ګیډې ساتل د دې درې کارونو او حالاتو پر بنسټ دي. اول، د دوزخ د اور له ویرې، لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة نساء کې 10 آیت کې فرمای ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا. الله فرمای بېشکه هغه کسان چې په ظلم سره د یتیمانو مالونه خوري، خامخا به قیامت کې په خپلو ګیډو کې اور وخوري او زر دی چې ګرم اور ته به داخل شي. همدارنګه د ترمذي حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کل لحم نبت بالسحت فالنار اولا به. هر یوه غوښه چې په حرامو سره رالویه شي نو د هغې لپاره اور بهتر دی چې پکې اوبه سوځي. دویم، د حرامو او ناڅرګندو شیانو خوړل له بنده څخه د عبادت توفیق اخلي، ځکه چې د الله رب العزت د خدمت لپاره پاک او صفا سیز مناسب وي، نه چټل او ناپاک. نو لکه څرنګه چې الله رب العزت خپل کور یعنی مسجد ته د جنوب انسان ننوتل منع کړي دي، او لکه څرنګه چې خپل کتاب راخیستل د ناپاک او بې اودسه مسلمان لپاره حرام ګرځولی دي، سره له دې چې جنابت او بې اودسي دواړه روا او مباح حالتونه دي، نو د چا په نس او ګیډه کې چې د حرامو او مشتبهاتو څخه وي، څنګه به د الله عبادت او ذکر په صحیح توګه ترسره کړي. یحیی بن معاذ رازی رحمه الله فرمای طاعت د الله په خزانو کې ذخیره شوی دی، د دغه خزانو کنجي یا د دغو خزانو کلي دعا او غاښونه حلال خوړل دي. نو کومه کلي چې غاښونه ونه لري دروازه به خلاصه نه کړي، او چې دروازه ورته خلاصه نشي نو څنګه به د طاعت خزانې ته ورسیږي. دریم،
حرام او مشتبه شیان خوړل بنده له نیکي کولو څخه محروموي، او که فرضاً د نیکي کوم کار وکړي نو هغه مردود دی، نه منل کیږي، الله څخه کوم ارزش نه لري، چې په دې توګه به بې له ستړیا او وخت تیرولو نور هیڅ په لاس ورنشي. لکه د نسائی او ابن ماجه حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی: کم من قائم لیس له من قیامه الا السحر وکم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع. او په ځینې روایتونو کې د کم په ځای د روبه لفظ راغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای: ډیر د شپې لمونځ کوونکي داسې دي چې پرته له بېخوبي بل څه نه ورکول کیږي، د هغې له ثواب څخه به محروم وي. او ډیر روژتیان داسې دي چې بې له لوږې او تندې بل څه نه ورکول کیږي، د روژې له اجر څخه به محروم وي. او حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای: لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام. الله رب العزت د هغه چا لمونځ نه قبلوي چې په ګیډه کې حرام وي. او هر چې اضافي حلال او ډیر خوراک کول دي نو هغه د طاعت لپاره یو آفت او په عبادت کې د کوشش کوونکو خلکو لپاره مصیبت وي، چې په هغې کې 10 آفتونه دي. انشاءالله په تفصیل سره به تاسو ته وړاندې کوم. اول، د ډیر خوراک له امله زړه سختیږي، رڼایي یې له منځه ځي. دا ځکه چې د معدې مثال د دیګ دی، او هغه دیګ د زړه لاندې دی چې په خوراک کولو سره جوش کوي او بخار ورڅخه پورته کیږي، نو زیات بخار یې ګرموي او لوګی ورباندې پرې باسي. نو چې کله تا زیات خوراک وکړه، معدې ته دې واچوه، معده دې د دیګ په شان ده او دا دیګ د زړه لاندې دی چې په ډیر خوراک کولو سره هغه جوش کوي، بخار ورڅخه پورته کیږي. نو چې زیات بخار شه هغه ګرموي، لوګی ورباندې پرې باسي، رڼایي یې ختموي. دویم، په زیات خوراک سره د بدن نور غړي په فتنه کې اچول کیږي او شهوتونه یې راپاریږي. کله چې انسان له حد څخه زیات موړ شي نو غړي یې حرکت کولو ته میلان کوي. مثلا سترګې حرامو ته د کتلو میلان کوي، ژبه یې خبرو ته، شرمګاه یې شهوت پوره کولو ته، او که وږی وي نو ټول اعضا یې ساکن او آرام وي. دریم، په زیات خوراک کې د فهم او د عقل کموالی دی، ځکه چې ډیر خوړل او ګیډه ډکول ذکاوت او هوښیارتیا له منځه وړي او په عقل کې تغییر راوړي، چې دا یو لیدل شوی او تجربه شوی حقیقت دی. تاسې وګورئ په خپل کلي، کور او ټولنه کې هغه کسان چې د حد نه زیات خوراک کوي، د هغه فهم هم کم وي او د هغه عقل هم کم وي. څلورم آفت، په ډیر خوراک سره په عبادت کې کموالی راځي. کله چې انسان ډیر خوراک وکړي نو د هغه بدن دروند شي، په هغه باندې خوب غالب شي، د هغه غړي سست شي چې بیا د خوب سره لاس په ګریوان شي. علما لیکي چې حضرت یحیی علیه السلام ته ابلیس په داسې حال کې ښکاره شو چې رسۍ او د ښکار دامونه ورسره ول. حضرت یحیی علیه السلام ورته وویلې دا څه دي؟ هغه ورته وویلې دا هغه شهوتونه دي چې انسانان پرې ښکار کوم. حضرت یحیی علیه السلام ورته وویل آیا له دې څخه دې ما لپاره هم کوم دام ایښی دی؟ هغه ورته وویلې نه، خو یوه شپه تا ځان په خوراک باندې موړ که نو له لمانځه څخه مې دروند کړي. یحیی علیه السلام وویلې له دې وروسته به زه هیڅکله ځان نه مړوم. ابلیس وویلې له دې وروسته به زه هم هیڅکله چاته نصیحت نه کوم. نو د ډیر خوراک
څلورم آفت دا دی چې ستا په عبادت کې به کموالی راځي، ځکه چې ډیر خوراک وکړې بدن دې دروند شي، خوب در باندې غالبه شي، د بدن غړي دې سست شي، نو ته به څنګه خپل رب ته په اخلاص تضرع او عاجزي ودرېږې او د هغه نه به بښنه وغواړې. پنځم، په ډیر خوراک سره د عبادت لذت او خوند له منځه ځي، او کله چې ګیډه تشه وي نو په عبادت کې خوند او مزه پیدا کیږي. چې خوراک دې ډیر کړي په مانځه باندې ودرېږه، یو طرف نه به دې ارګیمي راخوشي وي، د بل طرف نه به دې بدن دروند وي، د بل طرف نه به خوب در باندې غالبه وي، له بله اړخه به دې د بدن غړي سست وي، نو ته څنګه به ډیر په خشوع او خضوع سره خپل رب ته ودرېږي. د هغه عبادت نه ته خوند نشي اخیستلی، د هغه عبادت په لذت باندې ته نه پوهیږي. شپږم آفت، په ډیر خوراک سره په حرامو او شبهاتو کې د واقع کیدو ویروي، او دا تجربې ثابته کړې. اووم آفت، په ډیر خوراک سره د زړه او بدن مشغولتیا وي. لومړی به د خوراک لاسته راوړلو کې بدن او زړه مشغوله وي، بیا د هغې په خوړلو کې، بیا له هغې څخه په ځان فارغولو، او بیا له هغې څخه د سالم پاتې کیدلو، تر څو د هغې له وجې په بدن کې کوم آفت پاتې نشي، ځکه چې ګیډه ډکول معده درنوي او هغه د هر مرض بنسټ بلل کیږي. اتم آفت، د ډیر خوراک له امله بنده د مرګ له سختیو سره مخ کیږي، ځکه چې د مرګ سختی د دنیا د مزو او خوندونو په اندازه باندې وي. الله رب العزت دې د مرګ سختی په موږ او تاسو باندې آسانه کړي. نهم آفت، په آخرت کې د ثواب له نقصان سره مخ کیدل. همدا وجه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینو ملګرو به له ځینو خوندورو څکلو او خوړلو ډډه کوله، د دې له ویرې چې د آخرت له ثواب څخه محروم نشي او یا یې نیکي کمه نشي. لسم آفت، له بند، حساب او ملامتیا سره مخ کیدل، ځکه چې په آخرت کې به له انسان سره د حلالو حساب کیږي، په حرامو به ورته عذاب ورکول کیږي، خو اضافي حلالو پسې ګرځېدل او د هغې استعمال د ادب خلاف کار دی. دا هغه لس آفتونه دي چې امام غزالی رحمه الله په خپل کتاب کې منهاج العابدین الی الجنت کې پوره په تفصیل سره بیان کړي دي. نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپلو د ګیډو ساتنه وکړو، په ځانګړې توګه د حرامو او د مشتبهاتو څیزونو نه، ځکه کومه ګیډه کې چې حرام پراته وي هغه به څنګه د الله عبادت وکړي، کومه غوښه چې په حرامو باندې نمو کوي، په حرامو باندې قوت اخلي، هغه به څنګه جنت ته داخل شي، او کومه ګیډه چې د حد نه زیاته د خوراک او د څکاک نه ډکیږي، هغه بدن به څنګه رب ته ودرېږي او په تضرع او عاجزي سره به د خپل رب نه بښنه وغواړي. د الله رب العزت نه ځان لپاره، تاسو لپاره او د نړۍ ټولو مسلمانانو لپاره د نیکو اعمالو د توفیق غوښتونکی یم. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. پنځم، د شرمګاه ساتنه. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورت معارج کې 9 آیت نه تر 11 آیته پورې فرمای: والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. الله فرمای: او هغه کسان چې خپلو شرمګاو لره ساتونکي دي، مګر هغوی د خپلو ښځو او وینځو سره په شهوت پوره کولو او جما باندې ملامت نه دي، نو څوک چې له دې اخوا بله لار د شهوت پوره کولو ولټوي، نو همدوی له حد څخه تیری کوونکي دي. همدارنګه د بخاري او د مسلم حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای:
من یضمن لی ما بین لحییه و ما بین رجلیه اضمن له الجنه. څوک چې ماته د دوو ژامو ترمنځ یعنې د ژبې او د دوو پښو ترمنځ یعنې د شرمګاه د ساتنې ضمانت راکړي نو زه هغه ته د جنت ضمانت ورکوم. راشه نن په ژبه باندې دروغ مه وایه. راشه نن په ژبه باندې غیبت مه کوه. راشه نن په ژبه باندې چا پسې تور مه تړه. نن په ژبه باندې ناروا فحش مه وایه، شکنځل مه کوه. په آخرت کې الله رب العزت په حضور کې محمد رسول الله تا ته د جنت ضمانت کوي. همدارنګه د خپلې شرمګاه ساتنه وکړه، حرامو ته مه نږدې کیږه. د اخلاقي فساد، د زنا او د نورو فسادونو نه ځان وساته چې محمد رسول الله د جنت ضمانت درکړي. او که د ژبه بې مهاره پریښې وه، شهوت بې مهاره و، نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له طرفه تا ته بیا د جنت ضمانت نشته. نو باید چې بنده هرې هغې وسیلې ته له نږدې کېدو څخه ځان وساتي کومه چې د زنا وسیله ده. رب العزت په سورة اسراء کې فرمایي ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة وساء سبیلا. او تاسې زنا ته مه نږدې کیږئ، بېشکه چې هغه فاحش کار او بده لار ده. او امام شافعي رحمه الله فرمایي هغو کسانو چې په خپل ژوند کې د بل چا ناموس ته په سپکه سترګه باندې وکتل، د زنا مرتکب شول، سبا به دا په ده باندې پور دی او دا پور به د خپلې کورنۍ د غړو نه ادا کوي. الله دې موږ ترې وساتي، الله دې په موږ باندې رحم وکړي، الله دې زموږ حفاظت وکړي. نو د زنا له وسایلو څخه یو هم نامحرمو ته کتل دي. لکه څرنګه چې مخکې په دې مسئله باندې د نظر ساتنې په موضوع کې پوره په تفصیل سره زه وغږېدلم. په اسلامي شریعت کې غیر ارادي او یو ناڅاپي کتل منع نه دي، بلکې ارادي او اختیاري کتل منع دي. لکه څرنګه چې په یو روایت کې راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کتل دې یو بل پسې مه کوه. او په پای کې وایي فانما لک الاولی ولیس لک الاخرى. تا ته لومړی ځل بې قصده کتل روا دي، خو له هغې وروسته دویم ځل درته ناروا دي. او په بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لک الاولی و علیک الثانی. اول ځل کتل تا لپاره دي او دویم ځل پر تا باندې دي چې حساب به در سره کیږي. او ځینې داسې د دین نه بې خبره د دین نه لرې ځوانان موږ په خپله ټولنه کې وینو. بې ستره خو پرېږده که ځینې محجبې خویندې هم په یو لاره باندې د یو ضرورت لپاره ځي، دوی سترګې پسې اچولي. ته خپله خور نه لرې په کور کې، ته خپله مور نه لرې په کور کې، ته خپله میرمن نه لرې په کور کې. که څوک هغوی ته په سپکه سترګه باندې وګوري، ته په هغو باندې نه خفه کیږي، نو هغه هم ګرانه وروره د چا خور ده، د چا مور ده یا د چا میرمن ده. اخر ولی علا بن زیاد رحمه الله فرمای سترګې دې د پردۍ ښځې فکري یعنې پوړنې پسې مه کوه، بېشکه چې نظر په زړه کې شهوت پیدا کوي. نن سبا چې د فتنو دور دی، د زنا او ناروا جنسي تماسونو بیلابیل داسې وسایل ایجاد شوي دي چې ډېر کم ځایونه به ورڅخه پاتې وي، لکه فاسدې او چټلې مجلې، هغه فاسد اخبارونه چې په هغو کې بربنډ عکسونه نشریږي، د ټنګ ټکور یا د موسیقي وسایل، فاسدې سیډیګانې، همدارنګه د انټرنیټ، فیسبوک او فضایي چینلونو ناروا پروګرامونه او داسې نور. نو باید چې یو مسلمان د دغسې ناروا وسایلو له استعمال څخه ډډه وکړي او ټول هغه تدابیر په کار واچوي چې عفت او پاکدامني ور په برخه کوي. خو په تاسف سره نن ورځ زموږ ډیری ورونه او ډیری خویندې په هغو لارو باندې روان شوي، هغه څه استعمالوي
چې دوی نه عفت او پاکدامني وړي دوی په بېحیایي او په بېعزتي کې ورغورځوي. د عفت او پاکدامني په نعمت کې د پاتې کېدو او یا د هغې ترلاسه کېدو لپاره باید چې دغه نبوي توصیې ته هم متوجه اوسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بخاري او د مسلم حدیث دی، من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لا فعليه بالصوم فإنه له وجاء. محمد رسول الله فرمایي، له تاسې چې څوک توانایی یعنی بدني او مالی توانایی ولري نو واده دې وکړي چې هغه نظر او سترګو لره ښه ښکته کوونکی او شرمګاه لره ښه ساتونکی دی. او څوک چې توان نه لري نو په هغه باندې نفلي روژه نیول دي چې هغه به د ده لپاره وقایه او ساتنه وي. الله رب العزت دې موږ د حرامو نه وساتي. رب العزت دې موږ ته د هغو اعمالو توفیق راکړي چې د هغو په عملي کولو سره زموږ رب زموږ نه راضي کیږي او د هغو بدو عملونو دی الله رب العزت موږ ته نجات راکړي چې د هغو په ترسره کولو سره زموږ رب زموږ نه ناراضه کیږي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې البته د حج د رخصتیو نه وروسته ما ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي پروردګار سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. د ژوند لار. د ګناه پیټ دې را پڼ کړه سرګردان دې کړم، ای لاله دې دنیا ستړی ستومان دې کړم. د ګناه پیټ دې را پڼ کړه سرګردان دې کړم، ای لاله دې دنیا ستړی ستومان دې کړم، ای لاله دې دنیا ستړی ستومان دې کړم. څښتن مې ښکلی کړم پیدا او ارزښتمند د عالم، څښتن مې ښکلی کړم پیدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه. درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه سخته او خطرناکه ګناه جادو، کهانت او نجومیت دی. په دې کې شک نشته چې جادو کول کفر دی. له دې سره سره له هلاکوونکو ګناهونو څخه هم شمیرل کیږي. کوډې او جادو انسان د تباهی او د اور تر کندې رسوي، د انسان هغه دنیا خرابوي او انسان د دوزخ وړ ګرځوي. الله رب العزت په سورة بقره کې 102 آیت کې فرمایي یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. بیا هم هغو خلکو هغه څه یعنی جادو زده کوه چې هغوی ته یې ګټه نه بلکې تاوان رسوه. همدارنګه الله رب العزت په سورة طه کې فرمایي
ولا یفلح الساحر حیث اتی. کوډګر هیڅکله نشي بریالی کیدی که په هره بڼه باندې راشي. همدارنګه الله رب العزت په سورت بقره کې 102 آیت کې کوډګر ته کافر ویلي. الله فرمایي وما کفر سلیمان ولكن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. په داسې حال کې چې حضرت سلیمان علیه السلام هیڅکله نه دی کافر شوی. د کفر مرتکبین خو هغه شیطانان وو چې خلکو ته یې کوډې ښودلې. هغوی هغه څه تعقیبول چې په بابل کې پر 2 ملائکو هاروت او ماروت نازل شوي وو. په داسې حال کې چې هغو ملائکو به چې هر کله چاته ښودل نو لومړی به یې په ډاګه دا خبره ورته کوله چې ګوره موږ یوازې د آزمایښت لپاره یو، نو مه کافر کیږه. انما نحن فتنة فلا تکفر. نو د الله رب العزت د دې کلام نه دا خبره موږ ته په ډاګه کیږي چې جادو کول کفر دی. دا په هغه وخت کې چې د خلکو د عقیدې د فساد کوشش کوي او خپله هم په دې باندې عقیده لري. نو خپله جادوګر یا کوډګر چې داسې فاسد عقیده ولري یا خو کافر دی، او هغه څه چې جادوګر د جادو او د کوډو له لارې لاسته راوړي هغه حرام دی. اسلامی حکومت او اسلامی نظام دا حق لري چې کوډګر او جادوګر ووژني. د دې ټولو سره بیا هم ځینې داسې ظالمان، جاهلان او د کمزوري ایمان خاوندان شته چې د جادوګر او د کوډګر خواته د جادو کولو لپاره ورځي، په دې خاطر چې په یو چا باندې کوډې او جادو کړي او خپل غچ په دې ترتیب ترې واخلي. ځینې داسې خلک هم شته چې د جادو د زایل کولو لپاره جادوګر خواته او کوډګر خواته ورځي. دا کار هم حرام دی، ځکه په دغه کس باندې واجب دی چې الله رب العزت ته ور وګرځي او له هغه نه مرسته وغواړي. د الله رب العزت په کلام کې د داسې صورتونه ولولي چې هغه کوډې له منځه وړي. د قرآن کریم 2 آخري صورتونه ولوله، الله به تا ترې ساتي. دا نه چې یو مفسد، یو کوډګر او یو جاهل څخه ورځي او هغه نه د کوډو د علاج او د حل غوښتونکی. همدارنګه هغه کاهن او هغه نجومي چې د غیب خبره کوي او په هغو باندې معتقد هم وي، دا هم کافر دی. ځکه چې په غیبو باندې غیر د الله رب العزت نه بل څوک نه پوهیږي. خو دغه ظالم نجومیان او کاهنان ځینې بېعقله او ساده خلک غولوي او په همدې ترتیب د هغوی نه پیسې شکوي. دوی داسې نااشنا کارونه کوي چې د ځان په اړه د دوی یقین پخوي. د بیلګې په توګه د دوی د لاسونو کرښې لولي، د دوی تندي ته ګوري، په تیلو کې لیدل کوي، خلکو ته د جادو او د کوډو په وسیله ښودنه کوي، په شیشه کې ورته ښودنه کوي او داسې نور. که چیرې هغه یو ځل رښتیا ووایي نو 100 ځله هغه مفسدین دروغ وایي. دا کوډګر، کاهنان، نجومیان بېځایه او بېمعنا خبرې کوي، له ځانه دروغ او درب جوړوي، خو بیا هم ځینې ناپوهه خلک ورځي او له هغوی نه د خپل راتلونکي په اړه باندې پوښتنه کوي. ګوره چې چیرته کوډګر، کاهن او مفسد ناست دی، ځوانان او پیغلې به ورته ناستې وي، د خپل واده او د کوژدنې په اړه به ترې پوښتنې کوي. او دا پوښتنه ترې هم کوي چې له چا سره به مې واده کیږي، څه وخت به کیږي او کله به دا فلانی جلۍ یا فلانی ځوان زما په نصیب کیږي. په دیو باندې بسنه هم نه کوي. کله چې یو څه ترې ورک شي نو بیا هم د همدغو دروغجنو او دوکهبازو خلکو لمن نیسي او له همدغو نه مرسته غواړي. له دوی پوښتنه کوي چې زما روپۍ ورکې شوي دي، دا به چا اخیستي او چا وړي. دغه کوډګر او کاهنان او مفسد تعویزګران پرته له دروغو نور هیڅ نه وایي.
خو بیا هم ناپوهه خلک د دوی په خبرو یقین کوي که هغوی له هر څه خبرېدلی او پوهه یې درلودلی نو قسم په الله چې د ځمکې یوه خزانه به ترېنه نه وی پاتې ټولې به یې ځان ته راوړې وی ناپوهه خلک چې د دوی په سلو کې یوه خبره رښتیا وګوري نو د خلکو په منځ کې د ښه والي او علم په اړه تبلیغ شروع کړي په هر ځای کې به صفت کوي او خلک به ورته راولي په داسې حال کې چې کوم خلک د دوی خواته ورشي او د دوی په خبرو یقین وکړي هغوی د اسلام له دایرې څخه وځي او کم خلک چې د هغوی خواته ورځي خو د هغو په خبرو باندې یقین نه کوي د اسلام د دایرې نه نه وځي خو الله رب العزت به 40 ورځې د دوی مونځ خپل دربار کې نه قبلوي امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اتی کاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم کم کس چې د کاهن فالبین یا نجومي خواته ورغی او د هغه د خبرې تصدیق یې وکړه نو ده په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د نازل شوي دین له مخې کفر وکړه یعنی د هغه دین له مخې کافر شه کوم چې د الله رب العزت لخوا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی او هغه خلک چې د کاهن نجومي او فالبین خواته ورځي خو د هغو د خبرو تصدیق نه کوي چې ګوندې دوی هم د غیب و علم لري بلکې یوازې د تجربې لپاره ورځي کافران نه دي لوی مجرمان دي او جرم یې دومره لوی دی چې تر 40 ورځو پورې لمونځ نه قبلیږي د مسلم حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من ابطى عرافا فسأله عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیله کم کس چې د نجومي فالبین او د کاهن خواته ورغی او له هغه نه یې پوښتنه وکړه نو تر 40 ورځو پورې لمونځ نه قبلیږي یقین په الله وکئ اوس خو په نامه مسلمانان فالبینان او کاهنان پرېږده چې زموږ نه ایندوان هم خلاص نه دي ایندوانو ته ناستو د هغو نه پوښتنې کوو د هغو نه تعویضونه اخلو او اکثره په دې مرض کې زموږ خویندې ګرفتاره دي چې چیرته د یو کوډګر چې چیرته د یو فالبین او د کاهن نوم واوري حتی تر ولایاتو ورته سفر کوي دوی به هلته ورغلي او د دوی نه به پوښتنې کوي او د دوی نه به تعویضونه اخلي نه خویندو د الله رب العزت نه وویرېږئ د محمد رسول الله دا پیغام واورئ چې رسول الله څه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وایي څوک چې فالبین کاهن او کوډګر څخه ورځي کومه خبره چې هغوی کوي او دوی وایي چې ته رښتیا وایې نو کوم قرآن او دین چې په رسول الله نازل شوی دوی په هغه باندې کافر شول او که د خبرو یقین نه کوې په هغو باندې یقین نه کوې صرف په ورتګ باندې ستا 40 ورځې مونځ د الله په دربار کې نه قبلیږي من خود الله رب العزت دین د محمد رسول الله دین د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې درته بیانوو همدغه د دین غله ستاسې د ایمان او د عقیدې غله تاسو ته درپېژنو چې دوی څخه مه ورځئ همدغه ظالمان چې کله زموږ خبرې واوري بیا ته خلکو ترمنځ اوازه خپره کړي چې د دوی خبرې مه منئ دوی د مذهب پابند نه دي په یو نامه او په بل نامه باندې داعیان او حقانی علما تورنوي نو درنو اوریدونکو راځئ د محمد رسول الله حدیث واورئ د الله رب العزت کلام واورئ چې الله رسول الله د دې خلکو په اړه څه وایي او دوی څه کوي همدارنګه درنو اوریدونکو د ناوړه ګناهونو له جملې څخه دا هم ډیره لویه او ناوړه ګناه ده چې خلک په خپل ژوند او په خپلو پیښو کې د ستورو د تاثیر عقیده ولري د بخاري حدیث دی زید بن خالد جهني فرمایي چې په حدیبیه کې موږ ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سهار لمونځ په جمع سره راکړ ټوله شپه باران ورېدلی و
نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د لمانځه څخه وزګار شو نو ویې فرمیل هل تدرون ماذا قال ربکم، آیا تاسې پوهیږئ چې ستاسو رب څه وویل؟ صحابه و کرامو ځواب ورکړه الله و رسوله اعلم، الله او د هغه رسول ښه پوهیږي، موږ نه پوهیږو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې الله ویلی دي زما بندگانو سهار کړی دی، ځینې مؤمنان دي او ځینې کافران دي. نو هر چا چې داسې وویل په موږ د الله په فضل او کرم سره باران وورېده نو هغه پر موږ باندې ایمان لرونکی او د ستورو له عبادت نه انکار کوونکی دی. او هر هغه چا چې وویل موږ ته د فلانکي ستوري له امله باران راکوز شو، د فلانکي ستوري له امله په موږ باندې باران وورېده، نو هغه له ما سره کفر شرک کوونکی او په ستورو باندې ایمان لرونکی دی. داسې خلک چې د ستورو په اړه د تاثیر عقیده ساتي له هغو خلکو څخه دی چې په اخبارونو او مجلو کې د راتلونکي په اړه وړاندوینه باندې عمل کوي او تصدیق یې کوي، یعنی چې دوی څه وایي همغسې به کیږي. که چیرې دوی یوازې د زړه د سکون او تسلي لپاره دغه خبرې لولي نو یوازې نافرمانه او مجرمان دي، ځکه د شرک د لوستلو له امله زړه ته سکون ورکول حرام دي. ډیره خطره موجوده ده او شونې ده چې شیطان ملعون د لوستلو له امله په دې عقیده پخه کړي او د دې لوستل یا اورېدل ورته د شرک وسیله او ذریعه جوړه شي. نو څرګنده شوه چې هر هغه کس چې د ستورو او افلاکو د تاثیر په اړه عقیده ساتي هغه مشرک دی. که څوک د باران یا د زلزلې یا د بل شي په اړه باندې وړاندوینه کوي ته په هغه باندې عقیده مه ساته او په دې باندې پوره عقیده خدای مکړه انسان د اسلام د دایرې نه وباسي. نور به م واورو درنو اورېدونکو خود یوې دمې نه څښتن مې ښکلی کړم پیدا او ارزښتمن د عالم، څښتن مې ښکلی کړم پیدا او ارزښتمن د عالم، خپل عمله څه بدرنګه ورځانه دې کړم، ای لاله دې دنیا ستړی ستومانه دې کړم، د ګناه پیټې دې راپڼ کړه سرګردانه دې کړم، ای لاله دې دنیا ستړی ستومانه دې کړم، د ګناه پیټې دې راپڼ کړه سرګردانه دې کړم، ای لاله دې دنیا ستړی ستومانه دې کړم، ای لاله دې دنیا ستړی ستومانه دې کړم، څښتن مې ښکلی کړم پیدا او ارزښتمن د عالم، څښتن مې ښکلی کړم پیدا او ارزښتمن. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ګناه او ناوړه ګناه دا ده چې په ځینې شیانو کې د ګټې عقیده وساتل شي. هغه شیان چې الله رب العزت د هغه څه لپاره نوي پیدا کړي چې خلک یې استعمالوي، لکه شرکیه منترونه، ضرر رسونکي تعویضونه، بیلابیل مهرونه، په مدني حلقو کې بېځایه حرکتونه او داسې نور کارونه چې کاهن یې لارښودنه کوي، داسې لارښودنه چې په هغې کې کاهن یا جادوګر د جادو په لور اشاره کړې وي، یا داسې باطل عقیده او نظریه چې د خلکو په منځ کې د پلار او نیکه څخه پاتې وي، داسې شیان چې د رواج په توګه د خلکو په منځ کې شتون لري، پلرونه یې د خپلو زامنو په غاړو کې ورواچوي او دوی ته د منلو او کولو حکم کوي. دوی په همدې باطل کار او باطلو شیانو داسې عقیده ساتي چې د دې په شتون او کولو کې نه څوک د نظره کیږي او نه چاته څه ستونزه پیښیږي. همدغه شیان
د خپلو کورونو په دروازو د موټرو په سرونو او نورو ځایونو کې په دې نیت راځوړندوي چې له نظره نشي. دې ته ورته له ډبرو څخه د جوړو شوو غمیو ګوتمې او کنجکې له ځان سره په دې نیت ساتي چې د دې ډبرو او کنجکو له امله او برکته به هغه او دغه ناروغي نه وي. لکه ډیر داسې خلک شته چې په خاصه توګه ښځې چې د نوو زیږېدلو ماشومانو په غاړو کې کنجکې مرۍ او تارونه اچولي وي په دې نیت او عقیده چې د دې په شتون کې به کوچني ته ضرر نه رسیږي، له هرې بلا او آفت څخه به په امن کې وي. نه خویندو دا شرکي عمل دی، د الله نه وویرېږئ. په یاد ولرئ په دې کې هیڅ شک نشته چې دا کار په الله باندې د توکل کولو خلاف کار دی. په دې کې انسان ډیر زیان کوي او دغه کار د حرامې لارې څخه د حرامو شیانو په وسیله د ځان لپاره د علاج کولو ضامن جوړول دي. دې ته ورته د هغو تعویزونو راځوړندول چې په هغې کې له الله رب العزت پرته د بل چا څخه مرسته غوښتل شوي وي، شیطانان او پیریان پکې رابلل شوي وي، یا په کې داسې عبارتونه لیکل شوي چې څوک پرې نه پوهیږي او نه ترېنه څه مطلب اخیستل کیږي، او سره له دې چې قرآني آیتونه پکې لیکل شوي وي، په څنګ کې داسې شرکي الفاظ هم ورسره یو ځای کړي وي چې په هغې کې د الله رب العزت پرته له بل چا نه مرسته غوښتل شوي وي. نو په لنډه توګه باید ووایم چې دا کم شیان ما تاسې ته بیان کړل د دې ټولو شیانو په غاړه کې زوړندول یا د بدن په کمې برخې پورې تړل او په هر ډول چې استعمالیږي دا حرام او ناروا عمل دی. د دې نه الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم منع کړی. د دې پر ځای چې تعویز کې د الله کلام ولیکي یا هغه دعاګانې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منقولې دي دا پکې د فرعون و شداد و حامان و نمرود نمونه لیکي یا د ملائکو نمونه پکې لیکي، د هغو نه دوی امداد او کمک غواړي. دا شرک نه دی، څه دی؟ الله رب العزت دې زموږ عقیدې سمې کړي، ځکه عقیده د ټولو اعمالو بنسټ او اساس دی. که عقیده سمه وه د دې نه وروسته چې ته کم عمل کوې امید دی چې هغه د الله رب العزت په دربار کې قبول شي. او که خدای مه کړه عقیده شرکي عقیده وي، کله کوډګر سکه ناستې، کله فالبین سکه ناستې، کله جادوګر سکه ناستې او کله مبتدع او بدعتي سکه ناستې، نو عقیده فاسده ده. د دې نه وروسته چې ته هر نیک عمل کوې هغه د الله رب العزت په دربار کې قبول نه بلکې مردود دی. نو راځئ چې خپلې عقیدې د قرآن نه واخلو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث د عقیدې په اړه باندې واورو چې موږ څه کوو، الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم څه وایي. همدارنګه درنو اوریدونکو د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه په عباداتو کې ریا کول دي. د نیکو او صالحو اعمالو لپاره شرط دا دی چې هغه به له ریا څخه خالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو مطابق به وي. هر هغه څوک چې عبادت د دې لپاره کوي چې خلک ورته وګوري، د خلکو په منځ کې ورته په درنه سترګه ولیدل شي، نو دغه کس په شرک اصغر کې واقع او اعمال برباد دي. الله رب العزت د هغو خلکو په اړه وایي کوم چې په لمانځه کې ریاکاري کوي: ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. الله رب العزت فرمایي دغه منافقان له الله رب العزت سره د غولونې کار کوي، دوکه کوي، په داسې حال کې چې په حقیقت کې الله رب العزت هغوی په غولېدنه کې غورځولي دي یا د دوی د دوکې جزا ورکوي. الله د منافقینو صفت بیانوي کله چې دوی لمانځه ته پاڅیږي نو صرف خلکو ته د ښودنې لپاره په سستي پاڅیږي او الله رب العزت ډیر لږ یادوي. ولا یذکرون الله الا قلیلا. دې ته ورته که یو څوک عمل د دې لپاره کوي چې د خلکو په منځ کې شهرت ترلاسه کړي، خلک هغه واوري او بیا یې نورو ته ووایي، نو دغه کس به په شرک کې واقع شي. نه هر عمل چې تاسو کوئ په
په هغه کې د ستاسو هدف د الله رب العزت رضا وي. کله چې ستاسو هدف او مقصد د الله رب العزت رضا وه، اخلاص او صداقت مو په زړه کې درلودل، الله رب العزت به ستاسو عمل هم قبول کړي او ستاسو خبرې به هم د خلکو ترمنځ هم خپرې کړي چې هغوی به پرې عمل وکړي. د مسلم حدیث دی، مرفوع حدیث دی، حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت شوی. هغه فرمایي من سمع سمع الله به ومن رایا رایا الله به. هر کس چې عمل د شهرت لپاره کوي، الله رب العزت به ورته په بدله کې شهرت ورکړي، او هر هغه کس چې عمل د ریاکاري لپاره کوي، الله رب العزت به ورته ریاکاري ورکړي. او یوه بله خبره چې ډیره اړینه او د یادولو وړ ده، هغه دا ده هر چا چې په یو عمل کې د الله رب العزت سره بل کس ګډ که، یعنی په یو عمل کې له الله رب العزت سره بل کس یاد که، دغه عمل برباد او ضایع دی. الله رب العزت عمل نه قبلوي. همدغې خبرې ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو قدسي حدیث کې اشاره شوې. فرمای انا اغنى الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیه معی غیری ترکته و شرکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي زه د ټولو شرکاو له شرک څخه بېنیازه یم. چا چې عمل وکه او په عمل کې له ما سره بل کس شریک، زه هغه او د هغه شرک پرېږدم، یعنی د هغه عمل بربادوم. خو څوک چې عمل یوازې د الله رب العزت د رضا لپاره پیل کړي، بیا په هغه کې ریا رامنځته شي او دغه کس د ریا د لمنځه وړلو پوره هڅه وکړي، ریا بده وګڼي، نو د ده عمل سم دی. خو که چیرې عمل کوونکي ریا خوښه وګڼله او په ریا سره یې زړه ته سکون او آرام راغی، نو په دې اړه د ټولو علماو همدغه پرېکړه ده چې د ده عمل برباد او ضایع دی او الله رب العزت به د آخرت په ورځ ترې پوښتنه کوي. نو الله رب العزت دې زموږ عقیدې سمې کړي او زموږ عملونه دې الله رب العزت د خپل رضا دپاره وګرځوي، تر څو رب العزت زموږ عملونه قبول کړي او الله رب العزت په آخرت کې موږ ته زموږ ښایسته عملونو باندې نیکې بدلې راکړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. سرګردان دې کړم ای لاله دې دنیا ستړی ستومان دې کړم، د ګناه پیټ دې را پڼ کړه سرګردان دې کړم ای لاله دې دنیا ستړی ستومان دې کړم ای لاله دې دنیا ستړی ستومان دې کړم. څښتن مې ښکلی کړم پیدا او ارزښتمند د عالم، څښتن مې ښکلی کړم پیدا او ارزښتمند د عالم، خپل عمله څه بدرنګه او ارزانه دې کړم ای لاله دې دنیا ستړی ستومان دې کړم، د ګناه پیټ دې را پڼ کړه سرګردان دې کړم ای لاله دې دنیا ستړی ستومان دې کړم. ما ویل تا سره به راشي نیکمرغي او سکون، ما ویل تا سره به راشي نیکمرغي او سکون، څومره چې ډېره شوې همهومره پریشانه دې کړم ای لاله دې دنیا ستړی ستومانه دې کړم، د ګناه پیټ دې را پڼ کړه سرګردانه دې کړم ای لاله دې دنیا ستړی ستومانه دې کړم. یا مې په خپله ځان تېرستی او یا تا دوکه کړم، یا مې په خپله ځان تېرستی او یا تا دوکه کړم.
د ژوند لار د خزان سیلی وهلی مسافر یم له خپل کلي شړلی مسافر یم له خپل کلي شړلی مسافر یم څوک پوښتنه مې د مرګ او ژوندون نه کړي خدای خبر چې هېر کړی مسافر یم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له ګناهونو څخه د خلاصون لارې. درنو اوریدونکو، تقوا او د الله رب العزت نه ویره هغه څه ده چې په دې باندې الله رب العزت موږ د ګناهونو نه ساتي، ځکه په دنیا او په آخرت کې د انسان نجات، د انسان کامیابی د الله رب العزت او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په پیروي کې ده. الله رب العزت په سورة احزاب کې فرمایي ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما، او هر هغه څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر پیروي وکړي نو لویه کامیابي ور په برخه شو. د الله تعالی او د هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اطاعت او پیروي معنا دا ده چې بنده خپل ټول کړه وړه د اسلامي شریعت سره برابر وګرځوي، یا په بل عبارت انسان هغه کار وکړي چې الله ورته امر کړی او له هغه کار څخه ځان وساتي چې الله رب العزت ورڅخه منع کړی. دې ته تقوا یعنی د الله له مخالفت او نافرمانی څخه ځان ساتنه وایي. په تقوا او په عمل صالح باندې د دنیا او آخرت دواړه ګټې مرتب کی. الله رب العزت په سورة نحل کې 89 آیت کې فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. څوک چې نیک عمل وکړي، که هغه نارینه وي او یا ښځینه، حال دا چې ایمان ولري نو خامخا به ورته ښه او پاکیزه ژوند ورکړو په دنیا کې، او هرومرو به په آخرت کې د خپلو عملونو غوره بدله ورکړو. یعنی الله رب العزت به ورته په دنیا کې د راحت وسایل برابر کړي، لکه حلال روزي، په روزي باندې قناعت، نیکبختي، په عبادت باندې استقامت، او په آخرت کې به د خپلو ښو عملونو ثمره په جنت او نعمتونو سره وویني. کله چې اطاعت کوونکی او پرهیزګار بنده مړ کیږي نو ملائک ورته د خپل پالونکي او د خپل پروردګار له طرفه د جنت زیری ورکړي، داسې ډاډ ورکړي چې نه به پر تا باندې ویره وي، نه به خفه وي،
او بیا یې د دنیا له بندیخانې څخه د جنت د پراخو باغونو په لور روان کړي چې د دغه نعمتونو احساس به د قیامت تر ورځې پورې کوي او بیا چې د قیامت ورځ راشي د خلکو پریشانی ګرمي او خولې شروع شي نو دغه مهال به دته د الله رب العزت د عرش د سوري لاندې ځای ورکړی شي او کله چې له حساب او کتاب څخه خلک راوګرځي دی به د متقیانو د الله رب العزت د دوستانو اولیاو کرامو او کامیابو خلکو سره په ښي لور باندې جنت ته روان شي او دا هر څه د الله تعالی په فضل سره وي لکه چې رب العزت په سورة جمعه کې فرمایي ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم دا د الله فضل دی چې چاته یې وغواړي ورکوي او الله رب العزت د لوی فضل خاوند دی نو الله رب العزت د موږ هم اراکوزیا د رادیو لوی فضل او رحم نه محرومه کوي رب العزت دې موږ او تاسې متقیان وګرځوي رب العزت دې موږ د ګناهونو او د فساد نه وساتي همدارنګه د اطاعت د لفظ تر څنګ چې د الله رب العزت د امر په ځای کولو او د هغه له نواهیو څخه د ځان ساتنې لپاره په قرآن او حدیث کې کومه اصطلاح کارول شوې ده هغه تقوا ده چې د ګناه ضد مفهوم افاده کوي او د دنیا او آخرت دواړه ګټې پکې پرتې دي نو راځئ چې د هغې په لټه کې شو ویې پیژنو او په خپل ژوند کې راولو د تقوا په لټه کې شه تقوا وپیژنه او په خپل ژوند کې ځان متقي جوړ کړه امام راغب اصفهانی فرمایی التقوى في تعارف الشرع حفظ النفس عما يؤثم وذلك بترك المحظور د شریعت په اصطلاح کې تقوا له ګناه څخه ځان ساتنه ده په پرېښودلو د حرام کار سره او امام غزالی صاحب لیکي التقوى هو اجتناب كل ما تخاف ضررا في دينك تقوا دا ده چې ډډه وکړي له هر هغه کار څخه چې په خپل دین کې له تاوان څخه ویره لري او شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمه الله فرمایی التقوا تجمع فعل ما امر الله به وترک ما نهى الله عنه تقوا جمع کوونکې دا کولو د هغه کار لره چې الله یې امر کړی او پرېښودلو د هغه څه لره چې الله رب العزت یې منع کړې ده او امام ابن قیم په خپل کتاب کې الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی په دې کې لیکي د انسان د زړه لپاره ایمان او نیک عملونه د غذا حیثیت لري چې قوت ساتي له ګناهونو څخه ډډه کولې وقایه ده او د بدو صفتونو ویستلو ذریعه توبه ده او تقوا داسې یو اسم دی چې دې درې واړو ایمان ورسره نیک عملونه ګناهونه پرېښودل او توبه ویستلو ته شامل دی ان تقوا څه ته وایي ایمان سره د نیک عمل د ګناه پرېښودل او د توبې ویستل نو الله رب العزت دی موږ او تاسې ټول متقیان وګرځوي د هغو عملونو د کړنې توفیق دی رب العزت ته موږ ته راکړي چې په هغو باندې متقیان ګرځو او د هغو عملونو او د کړنې دی الله موږ وساتي چې په هغو باندې ګنهګار کیږو د تقوا نه وځو د الله رب العزت په کلام کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکو احادیثو کې د تقوا ډیر اهمیت بیان شوی الله رب العزت په سورة نساء کې په 121 آیت کې فرمایي ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم وإیاکم ان اتقوا الله په تحقیق سره له تاسې مخکې د کتاب خاوندانو ته مو د دې امر کړی و چې له ما څخه وویریږئ او زما له نافرماني څخه ځانونه وساتئ او تاسې ته مو هم دا امر دی امام غزالی صاحب لیکي کله چې الله رب العزت خلکو ته د تقوا په دغه یو خصلت باندې امر او توصیه وکړه لومړني او وروستني ټول بندګان یې سره ورباندې را یو ځای کړل او په همدې باندې اقتصار وکړه نو په دې پوه شئ چې دا داسې یو هدف او یوه غایه ده چې تیریدل ورڅخه نشته او نه له دې څخه بل مقصد شته دی الله رب العزت هره خیرخواهي ښوونه سمون تنبیه او بیداری ادب ورکول زده کړه او تصحیب دا ټول په دې یو وصیت کې سره رانغښتي چې هغې ته تقوا وایي کومه چې د دنیا
او آخرت ټولو ښېګڼو لره شامله او د عبودیت او بندګي لوړو درجو ته د رسونکو وسایلو لپاره کافي کیدونکې ده. همداراز امام غزالی صاحب وایي په خپل کتاب کې منهاج العابدین الی الجنه په دې پوه شه چې تقوا کمیافته خزانه ده. که د هغې په پیدا کولو باندې کامیاب شوې نو څومره ډیر اوچت جواهر، قیمتي لعلونه، ډیره ښېګڼه، ښه روزي، لویه کامیابي، پریمانه غنیمت او لویه پادشاهي به پکې پیدا کړي. گویا چې د دنیا او آخرت ټولې ښېګڼې را یو ځای شوې او بیا د دې یو خصلت او صفت لاندې وګرځول شوې چې هغه تقوا ده. د قرآن کریم ترڅنګ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو او د سلفو په ویناو کې هم پر تقوا باندې زیات تاکیدات شوي دي چې زه به په دې ځای کې یوه نمونه تاسو ته بیان کړم. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې او امام ترمذي رحمه الله په خپل کتاب کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی دی چې د لوی اختر په ورځ د حجة الوداع په مهال محمد رسول الله چې کله خطبه لوستله نو صحابه کرامو ورته وویلې داسې معلومیږي چې دا وداعي یعنې د رخصتېدو موضعه او خطبه ده. نو موږ ته وصیت وکړه. کله چې صحابه کرامو دا خبره محمد رسول الله ته وکړه محمد رسول الله ورته وفرمیل اوصیکم بتقوی الله والسمع والطاعه، د الله له مخالفت څخه پر ځان ساتنې او د امیرانو په اوریدلو او منلو درته امر کوم. حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه وویل ای د الله رسوله ما ته څه وصیت وکړه؟ محمد رسول الله ورته وفرمیل اوصیک بتقوی الله فانه رأس الامر کله، پر تقوا باندې درته وصیت کوم چې دا د ټولو کارونو سر دی. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایی ما ویل ای د الله رسوله ما ته څه وصیت وکړه؟ محمد رسول الله راته وفرمیل اوصیک بتقوی الله فانه رأس کل شیء وعلیک بالجهاد فانه رهبانیة الاسلام. په پرهیزګاري او په تقوا باندې درته امر کوم چې هغه د هر کار سر او جړله ده او جهاد وکړه چې هغه د اسلام رهبانیت او ګوشهنشیني ده. همدارنګه کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه یمن ته لیږلو نو داسې وصیت یې ورته وکړ اتق الله حیث ما کنت واتبع الحسنه واتبع السیئة الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هر چیرې چې د الله له نافرماني څخه ځان وساته او د بدیو پسې نیکي کوه چې محوه کوي او له خلکو سره په ښو اخلاقو چلند کوه. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله د یو چا تر مشري لاندې لښکر لیږلو نو لومړی به یې هغه ته د تقوا او بیا د ملګرو او د مجاهدینو سره د ښېګڼې کولو توصیه او سپارښتنه کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم به په خپلو دعاګانو کې له الله رب العزت څخه د نورو ښېګڼو او غوره عملونو غوښتنې ترڅنګ د تقوا سوال هم کولو، لکه چې په یوې دعا کې رسول الله فرمایي اللهم انی اسألک الهدى والتقى والعفة والغنى. ای ربه د سمې لارې، پرهیزګاري، سلامتیا، پاکدامني او موړوالي سوال در څخه کوم. همدارنګه امیر المؤمنین حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه به په خپله یو خطبه کې ویل اما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو أهله وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة وتجمعوا الإلحاف بالمسألة فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال إنهم كانوا يصارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ابو بکر به ویل اما بعد زه تاسې ته د الله له مخالفت څخه په ځان ساتنه
او په تقوا باندې سپارښتنه کوم او دا چې پر هغه باندې دومره ثنا ووایئ چې هغه یې مستحق دی او د هغه د رحمت امید د هغه له عذاب څخه په ویرې کولو ور ګډ کړئ او له هغه څخه په غوښتنه او سوال کولو کې سخت ټینګار وکړئ لکه څرنګه چې الله زکریا علیه السلام او د هغه کورنۍ په داسې صفاتو سره ستایلې ده فرمایي بېشکه هغوی په نیکیو کولو کې تلوار کولو په تمه او ویره سره یې موږ رابللو او هغوی موږ ته په نهایت عاجزي سره غاړه ایښودونکي ول نو یا الله موږ هم متقیان وګرځوه او د ګناهونو نه مو وساته په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته د خزان سیلی وهالی مسافر یم لخپل کلی شړلی مسافر یم لخپل کلی شړلی مسافر یم څوک پوښتنه مې د مرګ او ژوندون نه کړي خدای خبر چې هېر کړی مسافر یم قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ د قرآن او د محمد رسول الله د احادیثو په رڼا کې د ګناهونو په پرېښودلو او د تقوا په اختیارولو سره بنده ته بېشمېره دنیوي او اخروي ګټې په لاس ورځي لکه ځوانمردي مروت د منصب او حیثیت ساتنه د مال ساتنه د خلکو له پلوه محبت پیدا کېدل د وینا اوریدل کېدل د ژوند د چارو سمون د بدن راحت د زړه قوت د نفس پاکیزگی د زړه د اطمینان نعمت د سینې پراخوالی د خلکو له ضرر څخه په امن کې کېدل د پریشانی غم او خفګان کموالی له ذلت او خواري څخه لرې کېدل د ګناه له تیارې څخه د زړه د رڼا ساتل کېدل د بنده او د رب ترمنځ د وحشت او نابلدتیا ختمیدل ملائکو ته نږدې کېدل او داسې نورې بېشمېره فایدې چې الله رب العزت د تقوا په وسیله متقي ته ورکوي امام غزالی رحمه الله وایي کله چې موږ په قرآن کریم کې تقوا تر مطالعې لاندې ونیسو او په هغې کې فکر وکړو نو به ګورو چې تقوا ډیرې ګټې لري د ډیرو ثوابونو او اجرونو وعده ورباندې شوې ده ډیره لویه نیکبختي او سعادت ورباندې مرتب دی چې په دې ځای کې به انشاء الله زه یوازې هغه 12 مهم خصلتونه او ګټې تاسو ته بیان کړم اول د بنده ستاینه او مدحه لکه چې الله رب العزت په صورت آل عمران کې 186 آیت کې فرمایي وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور که چیرې تاسې صبر وکړئ او پرهیزګاري اختیار کړئ نو دا د همت له کارونو څخه دی که ته متقي شې د الله رب العزت نه وویرېږې د الله د حکمونو او د اوامرو پابند شي رب العزت به ستا ستاینه وکړي لکه چې فرمایي وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور دویم د الله په حفظ او ساتنه کې داخلیدل او له دشمنانو څخه حمایت لکه چې الله رب العزت په صورت آل عمران کې انشاء الله 120 آیت کې فرمایي وان تصبروا وتتقوا لا يضركم کیدهم شیئا که چیرې تاسو صبر وکړئ تقوا اختیار کړئ نو د دښمنانو دسیسه او تدبیر به تاسې ته هیڅ ضرر ونه رسوي که غواړې چې الله رب العزت دې د دښمن د دسیسې او د بد تدبیر نه وساتي نو تقوا اختیار کړه د رب العزت نه وویرېږه دریم د الله تایید او نصرت
لکه چې الله رب العزت په سورة نحل کې فرمایي ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بېشکه الله رب العزت له متقیانو او هغو خلکو سره دی چې ښېګڼه کوونکي دي. همدارنګه الله رب العزت فرمایي والله ولی المتقین، الله رب العزت د پرهیزګارانو دوست دی. څلورم حلاله روزي په برخه کېدل او له تنګسیا څخه خلاصېدل، لکه چې الله رب العزت په سورة طلاق کې فرمایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، څوک چې له الله څخه وډار شي نو له هرې تنګې څخه به ورته د وتلو لار وګرځوي او له داسې ځایه به روزي ورکړي چې د ده په ګمان کې به نه وي. پنځم د عمل اصلاح او سمون، لکه چې الله په سورة احزاب کې اویایم آیت کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، ای ایمان والاو له الله څخه وویریږئ او سمه یعنی له شریعت سره برابره وینا کوئ چې عملونه به مو سم کړي او د نورو نیکو عملونو توفیق به درکړي. شپږم د ګناهونو بخښنه، لکه چې الله فرمایي ویغفر لکم ذنوبکم، الله به مو ګناهونه وبخي. اوم د الله محبت، لکه چې الله فرمایي ان الله یحب المتقین، یقینا الله تعالی د پرهیزګارانو سره محبت او مینه کوي. اتم د عمل قبولتیا، لکه چې الله فرمایي انما یتقبل الله من المتقین، بېشکه الله رب العزت د پرهیزګارانو عمل قبلوي. نهم عزت او غوروالی، لکه چې الله رب العزت فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یقینا چې په تاسې کې د الله په نزد زیات غوره او عزتمن هغه څوک دی چې ډیر پرهیزګار وي. لسم د مرګ په مهال ښه زیری، لکه چې الله فرمایي الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخره، هغه کسان چې ایمان یې راوړی او تقوا لرونکي دي دوی لره په ژوند د دنیا او په آخرت کې ښه زیری د جنت دی. یولسم له دوزخ څخه نجات، الله فرمایي ثم ننجي الذین اتقوا، بیا نجات ورکولو دوزخ څخه هغو کسانو ته چې په دنیا کې د الله له مخالفت څخه ځانونه ساتلي وي. همداراز الله فرمایي وسیجنبها الاتقى، او زر دی چې وبژغورل شي له دوزخ څخه هغه ډیر پرهیزګار انسان. دولسم په جنت کې همیشه والی، لکه چې الله فرمایي اعدت للمتقین، دغه جنت تیار کړی شوی دی د پرهیزګارانو لپاره. د تقوا له دې 12 خصلتونو او مهمو ګټو څخه علاوه په قرآن کریم کې نورې ګټې او فواید هم ذکر شوي. د مثال په توګه د حق او باطل ترمنځ د توپیر کولو توانایی او بصیرت پیدا کېدل، لکه چې الله په سورة انفال کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم والله ذو الفضل العظیم. ای مؤمنانو که تاسې تقوا اختیار کړئ الله به تاسې ته نجات او د حق او باطل ترمنځ د بیلتون قوت درکړي، ګناهونه به مو محو کړي، بخښنه به درته وکړي او الله د لوی فضل څښتن دی. حافظ ابن کثیر په خپل تفسیر کې د دې آیت په تفسیر کې وایي د فرقان معنها ابن عباس په نجات او مدد یعنی په نصرت سره کړې ده، او محمد بن اسحاق رحمه الله د حق او باطل ترمنځ په بیلتون سره کړې ده، چې د ابن اسحاق دغه معنا هغه مخکینیو معناګانو چې نجات او مدد دی هغو ته شامله ده، ځکه چې څوک د الله اوامر عملي کړي او له نواهیو څخه ځان وساتي نو له باطل څخه د حق د بیلتون د پیژندنې توفیق به الله ورکړي، چې دغه کار به د مدد او نجات په دنیاوي کارونو کې له تنګسیا څخه د وتلو، د ګناهونو د محوه کېدو او بخښنې، د خلکو له شر څخه امن، په قیامت کې د نیکبختي او لویو ثوابونو سبب وګرځي. همدارنګه د کارونو آسانتیا، لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا، او څوک چې له الله نه وویریږي تقوا اختیار کړي نو هغه به په کارونو کې ورته آسانتیا وګرځوي. همدارنګه د ګټور علم حاصلېدل، لکه چې الله رب العزت په سورة بقره کې فرمایي واتقوا الله ویعلمکم الله والله بكل شیء علیم، له الله نه وویریږئ چې هغه به تاسې ته پوهه درکړي او الله په هر شي باندې ډیر پوه دی.
نو الله رب العزت دې موږ متقیان وګرځوي، الله رب العزت دې موږ د ګناهونو نه وساتي. نو د ګناه څخه د خلاصون لار تقوا ده. رب العزت دې زموږ ورونو او خویندو ته د هغو عملونو توفیق ورکړي چې په هغو سره متقیان ګرځي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. مسافر یم دوی اسلام ته د فاشیزم لقب ورکړ، په ژړا کور وتلی مسافر یم، حاکمان د الوهیت دعوه کوي اوس، له دې حاله ستومان شوی مسافر یم، چې ختم به په قدم را سره مل حبیب الله تراب نور ژوند په جهان ناکړم، تر لحد رسېدلی مسافر یم، تر لحد رسېدلی